پشتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ همیشه د لایکي ټیک ټاک سنیک اپلیکیشن جعلي پیرانو او داسې نورو ډیرو بېحیاییو څخه پرده اوچته کړي، لیکن نن یو ځل بیا یوه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده چې پکې یوې ټیک ټاکرې جنۍ د بېحیایي او فحاشي حد کړی دی. دوستانو، که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او په اړه یې پوه شئ نو له موږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو، ښکاره خبره خو دا ده د دغه د جعلي میډیا له وجې څخه زموږ په مسلمانه معاشره کې د مسلمانو خویندو عزت لیلام شو او په شرمونو وشرمېدل. د نن سبا انجونی په لایکي ټیک ټاک او سنیک اپلیکیشن باندې د 100 فالوورزو حاصلولو دپاره هر قسم فحاشي او بې شرمي ته تیار دي او جسم فروشي کوي. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو په سکرین باندې دغه بې شرمه او بې حیا ښځه وینئ چې د ټیک ټاک لپاره فحاشه ویډیو جوړوي او د خپل جسم نمایش کوي. دوستانو، خدای خبر چې د دغه مسلمانې معاشرې نجونې به کله د الله د عذاب څخه وډار شي. له دغه بې حیا او فحاشي ټیک ټاکرې څخه به زموږ او ستاسې د معاشرې تورسري به څه زده کړي او خدای پوهیږي چې دغه بې حیا او فحاشي ټیک ټاکرې به زموږ او ستاسې د معاشرې نورې څومره تورسري خویندې دغه کار ته را دعوت کړي او خدای مکړه په دغه فحشا او بې حیایي یې اخته کړي. له حکومت څخه مو همدا غوښتنه ده چې که تاسو د دغو مسلمانو خویندو نوره بې حیایي هم لیدل نه غواړئ نو د خدای په خاطر دغه د جعلي میډیا زموږ له معاشرې څخه ورکه او بنده یې کړئ. دوستانو، د دغه جنۍ او داسې نورو فحاشو ښځو په اړه که څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پشتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې داسې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.